السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد عباس او تاسو ګورئ د کورلدرا آنلاین کلاسز. زمونږ نن دویم کلاس دی. په تېر کلاس کې زمونږ تعارف شوی و چې کورلدرا څه لپاره استعمالیږي او دې کې څه کېږي. نو ما تاسو ته باید سیمپلې هم ښودلې وې. نو هغه ټول انشاءالله تاسو یاد کړي وي. نن دویم درس دی چې مونږ په کورلدرا کې پیج سیټینګ څنګه کوو، پیج مونږ څنګه اوپن کوو. نو راځم کورلدرا ته. په کورلدرا کې مونږ ته اوله کې دا ګیټ سټارټډ دغه راکولاویږي صفحه. نو دا صفحه چې کله مونږ ته راکولاو شي نو دې کې بس وړي دي غوندې کې کار دی، دومره کار دی کې نه وي. بس دغه نیو ډاکومنټ پکې لیکلی دی او نیو فرام ټمپلیټ چې دې کې هغه څو تیار شوي ټمپلیټ یې دې جوړې کړي دي خو دغه څه کلمې دي. بیا دې کې اوپن ادر دی. نو چې مثلا مخکې تاسو کومې دغه راکولاو کړي وي دې کې سریعات فایلونه نو هغه به تاسو ښودل کېږي. دې ځای نه نیو ډاکومنټ به مونږ راکولاو کړو. دلته دا یو وړي غوندې کیبورډ راشي. نو دا بورډ به مونږ ته راشي او دې کې بعضې سیټینګ کول دي. نو اول خو دې کې مونږ به نوم لیکو. دلته به مثلا ته خپل نوم ولیکې یا به فایل څه نوم وي هغه فایل نوم لیکل. د هغې نه پس دې کې دغه فایل سلیکټ کول دی. بس دغه دا یو شی دی، دې کې نور ګوتې نه ویل پکار. بل که تاسو په کورلدرا هم کلیک کړئ څه مسله نه ده. بل دې ځای کې موږ سره سیټ د سیټینګ او د سایز دی. دې ته ویل کېږي سایز. نو دې ځای نه موږ د پیج په داسې باندې چې کوم سیټینګ دی هغه شو کولی، داسې سیټینګ. او دې ځای نه مونږ دې ځای نه د داسې سیټینګ ټیک شو. نو اوږدو باندې پرتو باندې دې ځای نه هم د پلینو سیټینګ کولی یم داسې د اوږدو ساده پښتو کې. نو دا هم تاسو مثلا زه دا فایل راولم دلته انچونه دي. اول به دا سلیکټ کوئ انچونه. نو انچونه خو هغه دپاره استعمالیږي چې کوم وړوکي مثلا داسې نیم فوټي دغه دپاره به انچونه خلک استعمالوي ډیزاین دپاره. یا مثلا داسې د انچونو نه هم وړوکي مثلا 2 انچه 3 انچه هغې لپاره به فکسر استعمالیږي. دغه فټ د فوټونو استعمالیږي. 2 3 4 5 فوټه پوسټر یې هغې لپاره استعمالیږي. سینټیمیټر دا هم استعمالیږي. د کتابونو چې کوم سایز د اکثر مثلا سینټیمیټر هم استعمالیږي. نو انچونو کې به پرېږدو ده. دې ځای نه به تاسو صفحې داسې سیټینګ سایز او د دې داسې سایز ورکولی شي. دې ځای کې دا 2 آپشن دي. دې نه صفحه داسې پلینه پلینه به راځي. مونږ ته دا صفحه داسې ښودل کېږي او چې کله مونږ دا کلیک کړو صفحه مونږ ته داسې سیده سیده باندې ښودل کېږي. دې ځای نه مونږ د پیج سیټینګ مطلب د پیج نمبر څو پیجونه زموږ پکار دي 2 3 4 5 نو زموږ فلحال یو پیج پکار دی. دې ځای نه رنګونه سلیکټ کول دي. نو تاسو به رنګ سلیکټ کوئ چې مثلا د RGB متن رنګونو ته وایي او CMY کې دا لږ تیز دي. دې ریزولوشن به لږ شانې تیز راځي تاسو ته. نو بس همدغه RGB فلحال څه دي. DPI دلته کې نه دغه کول دي ریزولوشن ته ویل کېږي چې تاسو د کوم ډیزاین جوړوئ نو د دې دا ریزولوشن دې څومره وي. نو عام دا 1200 DPI 300 600 دا DPI استعمالېږي. تاسو دې نور ته یو څو سمپل دي ورکړي دي خو تاسو دلته کې مثلا داسې زیات هم کولی شئ 1200 یې کړئ. نو 1200 چې ما کوم دا ما بلکل صفا ریزولوشن زما چې کوم ډیزاین بلکل صفا ښکاري که دا څومره زوم کېږي دا به سم صفا ښکاري. بس دې کې نور سیټینګ نشته دی. دغه لاندې پکې دا یو دا هم په خپل حال پرېږدئ او دغه ځای هم په خپل حال پرېږدئ. خو دې ځای باندې به کلیک نه کوئ. دا وایي چې ما ته دا بورډ بیا دپاره شو شي یا نه. نو دا به کلیک نه کوئ ځکه چې دا شو کولو کې لږ فایدې شته. ځکه دا سړی ډایرکټ دې ځای نه سیټینګ وکړي نو هغه دومره فایدهمن دي چې بیا دپاره به تا ته کې دننه بار بار سیټینګ نه کوي. نو دې باندې به زه اوکې دغسې ووایم. نو ټیک شو. دا زما پیج راکولاو شو. انشاءالله نور درسونه بیا دغه ځای نه شروع کړو. فایل او ایډیټ ویو او لیاوټ آبجکټ دغه ځای نه بیا لږ لږ شانتې وایو یو درس. نو انشاءالله یوه ورځ کې به دا وي، بله ورځ کې به دا، بله ورځ کې به دا، چې یوه ورځ کې به دا وي، بیا به هغه ورځ دا وي، بیا به داسې انشاءالله یو څو ډیزاینونه جوړ کړو. بس دغه ځای نه بیا انشاءالله دا مونږ راغونډ کړو او ډېر تفصیل به پکې نه کوو ځکه چې بس ټایم مختصر دی. مختصر یاد کړو نو ښه به وي. نو انشاءالله زمونږ دا ویډیو به تاسو په چینل کې هم کتلی شئ او دغه عام واتساپ ګروپونو کې هم دا شیر کوو.
اکثر لوګو ته به د کورلدرا کې یو مسله راځي هغه دا مسله ده چې کله دوی د کورلدرا له کولوي نو بعضې ټایم کې دوی د کورلدرا سره سیټنګ میټنګ ګډوډ کړی یا دلته نه څه شیونه مینه غایب کړي نو یا یې دغه ځای نه دغه شي لر کړی بورډ اوس نه راځي ما ته د دې د کولولو طریقه به څنګه دا به زه هم طریقې سره سیټ کوو تاسو به داسې کار وکړئ چې دا کورلدرا بالکل داسې بند کړئ مکمل بند شو نو د هغې نه پس به F8 چې کومه بټن ده په کیبورډ کې F8 نو تاسو به هغه پریس ونیسئ دغه اول سر چې کومې بټنې دي F1 F2 F3 F4 5 6 F8 چې کوم ده F او 8 بټن به داسې د پریس ونیسئ د باب یې ونیسئ پرېږدئ بیا نه ماوس پریس کړئ پسې نیولی ګوته مې بیخې ده او تاسو به راشئ په دې سافټویر کې دلته هم پرېښي کار ځای کې هم پرېښي دغلته به یې سره ډبل کلیک وکړئ ټیک شو ډبل کلیک مې پې وکړو او ما اوس هم نیولې ده نو بټن به تاسو نه پرېږدئ چې کله دا شیز راکولاو شي دا بورډ نو بیا به تاسو دلته یس ووهئ نو ستاسو د سافټویر د بالکل به اپډیټ شي څنګه چې انسټالیشن وشي او څنګه یې اکرنګه به شي نو تاسو اوس ګورئ هغې نه م هغه هر څه لر کړي اوس به ستاسو د مخې هغه همدغه رنګ راکولاو شي نو لږه شی لږ شانې صبر وکړئ انشاءالله هغې نه پس دا راکولاویږي دا لوډینګ ځکه کوي ځکه چې اول ځل شو که نه لږ شانې لوډینګ به کوي نو تاسو وګورئ دا بالکل خپل سیټنګ ته لاړی څنګه چې اوله کې وګوره ویلکم پې ماته راغلی چې مرحبا مبارک شي په خیر راغلی نو دلته کې به تاسو اوس کلیک کوئ په دې ځای باندې ټیک شو دا به سره کولاو کوئ او د سټارټ ګیټ سټارټډ باندې به کلیک کوئ دلته به ډاکومنټ کلیک کوئ او بیا به ستاسو هغه خپل سیټنګ واپس راشي دې ځای باندې به تاسو کلیک نه کوئ ټیک شو چې کله مسله جوړه شو نو تاسو به F10 د F10 نه F8 سره به تاسو داسې کوئ اوکې ټیک شو نو دا یوه مسله هم پکې ضمن کې حل شو دا ډېره ضروري مسله ده ځکه چې اکثر نوي ملګري ټول دغه سیټنګ ګډوډ کړي بیا چالي نه ګرځوله نو سیټنګ به داسې بیسې کوئ ټیک شو نو انشاءالله مزید به یو درس وایو او آګې به ځو او انشاءالله زمونږ ویډیوګانې به ټولې سیو کېږي چینل کې تاسو بیا ته نه کتلی شئ الحق یار کمپیوټر چینل